پخایس کې مې صنم لکه ګلاب دی پخایس کې مې صنم لکه ګلاب دی او زه بورایم زما ځکه رنګ خراب دی چې د یو ټنګ سره ټول محفل خاموش کو د مطرب په لاس کې نن د خوند رباب دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو مینوالو. زیشان احمد زیشان ما د خپل پروګرام ځلانده ستورو سره په دې هیله چې خوشاله وي او د ژوند په خوښ وبو کې وي. نن چې د کوم شخصیت سره زموږ مرکه را جوړه شوې ده هغه هم د یو ډېر خوږ شاعر سره یو ډېر ښکلی انسان دی. د هیڅ تعارف محتاج نه دی او په ادبي دنیا کې یو ځانګړی مقام لري. ډېر محترم جناب وفي الله وفي صاحب، ستاسو ډېره مننه چې موږ له خپل قیمتي وخت وبخلو. ډېره مننه زیشان احمد خان ستاسو او د ادبي ګلونو د ملګرو چې تاسو دومره ستړي وکړه او دومره لرې ځینې راغی او موږ ته هم د ناستې شرف راوبخلو او ډېره مننه جي. مننه جي. وفي صاحب تاسو خو یو نړۍ خلک پیژني خو غواړو به چې خپله پیژنګلو د مینوالو سره وکړئ. زما نوم وفي الله دی. وفي مې تخلص دی او د پېښور نه 6 میله لرې ازرخانې کلي اوسېدونکی یم او 12 جماعت پورې مې سبق ویلی دی او روزګار په سلسله کې خپل روزګار کو لاس پې دغه کو. صحیح ده جي. څومره وخت نه تاسو شاعري کوئ؟ یاره د شاعري خو انسان کې فطرتي طور باندې وي ځکه چې شاعر مطلب جوړیږي. خو زه د بچپن نه د سکول د وخت نه چې کوم دی دې سره لیک سره شعر ویلو سره مې شوق و نو د کم از کم 2004 نه زه شاعري کوم. بالکل جی. تاسو د 2004 نه شاعري کوئ تقریبا د ډېر وخت راسې 14 کاله. د غزل اصلاح هم د چا نه کوله؟ زیشان روره غزل خو مونږه مختلف وختونو کې مرګلي به وه هغې سره به هم تبادله خیال کوله خو چونکې اوس موجوده وخت کې چې کوم دی زه د خپل غزل اصلاح چې کوم دی فراق افریدي صاحب نه دغه کوم ځکه چې هغه په نن دور کې زه د هغه نه اصلاح لم نو زما هغه استاد دی او د هغې نه وړاندې مختلفو ملګرو نه به هم تبادله خیال کول خو مستقل استاد هم داسې څوک نه. ډېره ښه ده جي. اکثر داسې اورېدو کې راځي وي څه وجوهات په بنا باندې سړی شاعر شي درد میلو شي. آیا تاسو ته داسې څه مسله راغلی که نه؟ یقینا دا خبره ټیک ده. بعضې خلک وي چېرې د اتفاقي شاعر سړی جوړیږي خو زه وایم چې نه شاعرۍ کې څه ناڅه لوازمات وي چې انسان شاعرۍ ته راګرځي. چونکې زه د بچپن نه لږ سنجیدوالی راکې ډېر زیات و او د هغې سنجیدوالي په وجه باندې به ما چې ماحول ته کته خاص کر د اولس ته به مې کتل نو د اولس خفګان او درد ځکه زما په شاعرۍ کې ولسي رنګ هم زیات دی او د معاشرتي طبقاتو باندې زه لیکل ډېر زیات کوم نو دغه دردونه او دغه فکرونه را سره مرګلي شو نو په شعر لیکلو یې مجبوره کړم. صحیح ده چې بالکل هغه وایي که نه وایي چې نکریزه په کاڼي وټکېږي نو هله رنګ نیسي. نو بالکل شاعر پیدا کېږي خو شاعر خو بیا کله چې هغې ته څه خامخا څه مسله راشي نو د هغې په شعر کې درد پیدا شي بالکل خوند پیدا شي. کوم صنف کې م ډېر کار کړی دی؟ لکه زه خو ما خو تبازمایي چې کوم دی په غزل ډېره زیاته کړې ده او هغې سره مې نظم هم لیکلی دی او څه نثري لیک هم شته دی د افسانو په شکل کې هغې کې مې هم څه ناڅه تبازمایي کړې ده خو موجوده حالاتو کې صرف نظم او غزل او بیا په دې دواړو صنفو کې غزل زیات لیکم. صحیح ده جي. ستاسو په خاندان کې بل هم څوک شاعر و او که نه تاسو ړومبي؟ نه زموږ په خاندان کې څوک شاعر نه و بس دا زه یوازې یم او زه ړومبی کس یم چې شعر لیکم او الله دې وکړي چې زما په بچو کې مطلب داسې یو زوی پیدا شي او اولاد کې چې هغه په شعر ولیکي نو دا ارمان لرم. بس الله دې ستاسو دا ارمان پوره کړي. وفي صاحب ستاسو کوم یو کلام فنکار ویلی؟ نه زیشان روره فنکار څه هڅه مې نه ده کړې چې چاته کلام ورکمه خو بعضې داسې فنکارانو مرګلو راته ویلي چې کلامونه راکړه چې فنکارانو ته یې دغه کړو نو لا تر اوسه پورې داسې په جدي طور د ما کلام چا فنکار نه دی ویلی. صحیح ده جي. ډېره ښه ده. ادبي ټولنو څه کردار دی او نوي کله په دې کې ناسته څومره فایده لري؟
بالکل ادبي ټولنو خو د شاعر د پاره د معاشرې د پاره ډیر غټ کردار رول لوبي پکار د زمونږ نوي کل شاعرانو ته چې مطلب ادبي ټولنو کې برخه واخلي او پاغي کې زمونږ تکړه مشران شاعران وي د غیدو سره ناشته وشي نو غیدو نزد کړی کیږي غیدو د غزل د شعر په پوره لوازماتو په صنفونو پويږي نو زبدا بدقسمتي وګڼم نن سبا د سوشل میډیا په وجه باندې زمونږ ډیر د نوي کل چې کم دی د ادبي ټولنو کې برخه نه اخلي او هر سړي خپل ځان ته مشاعره جوړه کړې وي او لګیای خو د بدبختۍ نه هغې بیا هغه چې کوم د ادب د پښتو او د ادب کوم ضرورتونه وي بیا هغې نه واقفه وي ناشنا نو زه وایم زما زه میسیج غوندې ورکوم چې پکار ده چې موږ ادبي ټولنو کې برخې واخلو د خپل مشرانو شاعرانو نه مطلب زده کړي وکړو او ښه لیکل وکړو ښه غزل ولیکو داسې غزل ولیکي نوي کل ته پکار ده چې هغې نه زمونږ راتلونکي او یا لوستونکي خلک استفاده وکړي. ډېره ښه وفي صاحب ستاسو یو کتاب خو چاپ دی آیا بل کتاب څه هڅه لرئ څه چاپ کوئ به که نه دومره در سره لیکل هم کړي دي؟ بالکل ذیشان وروره زما یو کتاب چاپ دی ژوند احساس غېږه کې او انشاءالله په بل کتاب ولې نه انشاءالله کوشش روان دی هغه هغې کې انتخاب شروع دی او انشاءالله عنقریب کوشش کوو چې مارکیټ ته هم راشي او مینوالو لاسونو ته هم راشي او په دغه هیله چې مطلب مینوال ترې استفاده هم واخلي. ډېره ښه ده جي. وفي صاحب دا راته ووایي چې د پښتو ژبې خدمت خو شاعران کوي په خپلو الفاظو کې په خپلو احساساتو خو که یو عام سړی غواړي چې زه د پښتو ژبې خدمت وکړم نو هغه به یې په څه ډول کوي؟ زه دا ګڼم چې فرض کړئ یو ادیب او یو شاعر د شعر په اصطلاح کې د نثر په اصطلاح کې پښتو ژبې ته خدمت کوي او یو عام وګړي ته پکار دی چې د هغه شاعرانو لیکوالانو ادیبانو کوم کتابونه چې لیکلی شوي دي که هغه د شعر په ژبه کې وي او که د نثر په ژبه کې وي که د تاریخ په حواله باندې وي چې هغه عام وګړي هغه کتابونه واخلي او هغه کتابونه ولولي او هغه شاعران چې هغه د کوم مطلب خواريانې کړي دي سپې شوګیرې کړي دي د پښتو د پاره د پښتون قام د پاره نو دغه عام وګړی چې د هغې کتابونه والي او هغه مطلب ولوستلی شي نو دا بس هغې پښتو ته دا خدمت زما په نقطه نګاه خو زه یم چې دا پښتو ژبې ته د هغې ډېر پیاوړی خدمت به وي. ډېره مننه جي. ستاسو پیغام به ریکارډ کوو نو بیا به ستاسو خوندور کلامونه هم اورو. زما پیغام خو افغان پښتون ولس ته دغه دی چې که مونږ نړۍ ته وګورو نو پښتون قام چې کوم دی د سیالۍ د میدان نه اوتې ښکاري او که اوتې دی نو په دغه وجه دی چې مونږ کې د جهالت ډېر زیات فراخوالی دی او په نسه باندې نفرتونه ډېر دي رکې او محبتونه رکې کم دي نو زه خو دا وایم چې که مونږ د خپل پښتون قام د نورو قامونو سره په سیالۍ میدان کې همسر غواړو او یووالي او درولی شو نو مونږ ته پکار دی چې مونږ د علم لاره خپله کړو د جهالت نه نفرت وکړو د مینې محبت پرچار وکړو نو زه ټولو افغان ولس ته دا پیغام ورکوم چې د نفرتونو د پرېږدئ جنګونه پرېږدئ د علم لارې ته راشئ علم رڼا ده او چې کله تاسو کې علم راشي نو انشاءالله د دنیا نورو قومونو سره به تاسو هم د سیالۍ په میدان کې ودرېږئ. ډېره مننه الله پاک دې ستاسو عزت وکړي چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت روبخلو ستاسو کلامونه به غواړو جي. ډېره مننه ستاسو د مینې کلام دی چې څوک پردي نه وه ټول خپلوان و چاته نه ښکارېده څوک پردي نه وه ټول خپلوان و چاته نه ښکارېده زما د مینې قاتلان و چاته نه ښکارېده او عجب منظر و د خانګوټي زوی هر چا نازو عجب منظر و د خانګوټي زوی هر چا نازو زما هم دوه درې ماشومان و چاته نه ښکارېده او څوک زه په والله داوګیر د انسانیت نه منم څوک زه په والله داوګیر د انسانیت نه منم په وینو لت پت افغانان و چاته نه ښکارېده او زه قتلګاه ته رسېدو نه پس په دغه پوه شوم زه قتلګاه ته رسېدو نه پس په دغه پوه شوم چې قاتلان مې خپل یاران و چاته نه ښکارېده او زه قتلګاه ته رسېدو نه پس په دغه پوه شوم زه قتلګاه ته رسېدو نه پس په دغه پوه شوم چې قاتلان مې خپل یاران و چاته نه ښکارېده او د جهان واړه منصفانو ترېنه مخ ګرځوو د جهان واړه منصفانو ترېنه مخ ګرځوو پراته له لوږې انسانان و چاته نه ښکارېده او زه یې بس په طبیبانو د دنیا ګرځولم
زه یې بس په طبیبانو د دنیا ګرځولم د رنځ علاج زما جانان و چاته نه ښکارېدو او زه یې بس په طبیبانو د دنیا ګرځولم د رنځ علاج زما جانان و چاته نه ښکارېدو او وفي ګیله مې د خپل کام نه بس په دغه راځي وفي ګیله مې د خپل کام نه بس په دغه راځي چې یې بېوسه شاعران و چاته نه ښکارېده څوک پردي نه و ټول خپلوان و چاته نه ښکارېده زما د مینې قاتلان و چاته نه ښکارېده او کلام بل دی چې خوب کې ته مړ وې ای اشنا در پسې پړک وچودو قسم په خدای زړه په جړا در پسې پړک وچودو او زما غربت ستا مجبوري وه ګله هېڅ نه کېده زما غربت ستا مجبوري وه ګله هېڅ نه کېده بېوسه زړه ځکه زما در پسې پړک وچودو او ستا چې د بړک بړک له خندا پس خاموشي خوره شوه ستا چې د بړک بړک له خندا پس خاموشي خوره شوه د چا مین زړه لکه بیا در پسې پړک وچودو او تا به دروغ ویل نو ما به ویل خدای دې نه کړي تا به دروغ ویل نو ما به ویل خدای دې نه کړي راشه زما زړه په رښتیا در پسې پړک وچودو او حمزه غزل دې راته ځوان کړو خو بې وخته لاړې حمزه غزل دې راته ځوان کړو خو بې وخته لاړې زړه د دې لوی پښتونخوا در پسې پړک وچودو او مجنونه حمزه غزل دې راته ځوان کړو خو بې وخته لاړې حمزه غزل دې راته ځوان کړو خو بې وخته لاړې زړه د دې لوی پښتونخوا در پسې پړک وچودو او مجنونه تا که د صحرا په لور تکل وکړلو مجنونه تا که د صحرا په لور تکل وکړلو زړه په والله چې د لیلا در پسې پړک وچودو او تا د بیګا بیګا وادو باندې ډېر تیر ویستلو تا د بیګا بیګا وادو باندې ډېر تیر ویستلو د وفي زړه په سپین سبا در پسې پړک وچودو د وفي زړه په سپین سبا در پسې پړک وچودو خدایا زه خو لور په لور څوک سړی ګورم خدایا زه خو لور په لور څوک سړی ګورم دې خوږ زړه لا د ټکور څوک سړی ګورم خدایا زه خو لور په لور څوک سړی ګورم دې خوږ زړه لا د ټکور څوک سړی ګورم او د پښتون د بقا غم چې ورسره وي د پښتون د بقا غم چې ورسره وي ګرځم زه او کور په کور څوک سړی ګورم او چې زما ډېره مننه د پښتون د بقا غم چې ورسره وي د پښتون د بقا غم چې ورسره وي ګرځم زه او کور په کور څوک سړی ګورم او چې زما سره په مینه وفا کلک وي چې زما سره په مینه وفا کلک وي په زړه سپین او په رنګ تور څوک سړی ګورم او چې زما سره په مینه وفا کلک وي چې زما سره په مینه وفا کلک وي په زړه سپین او په رنګ تور څوک سړی ګورم او دلته هر انسان د ځان په غم اخته دی دلته هر انسان د ځان په غم اخته دی زه په غم د بل غمخور څوک سړی ګورم او ای رنځور زویه طبیب له به دې بوزم ای رنځور زویه طبیب له به دې بوزم خان ظالم دی بل د پور څوک سړی ګورم او ای رنځور زویه طبیب له به دې بوزم خان ظالم دی بل د پور څوک سړی ګورم او چې پوښتنه د بېوسو ترېنه وکړي چې پوښتنه د بېوسو ترېنه وکړي زورورو ته د زور څوک سړی ګورم او زه وفي ترې لاسنیوی د محبت کړم زه وفي ترې لاسنیوی د محبت کړم په تهمت د مینې تور څوک سړی ګورم په تهمت د مینې تور څوک سړی ګورم یو جهان مننه کوو د وفي الله وفي صاحب چې موږ خپل قیمتي وخت روبخلو د وصال صاحب ډېره مننه کوو چې د کیمرې شاته خپل خدمات سره انجام کوي انشاءالله بیا به راځو د یو نوي مېلمه سره د یو نوي شاعر سره تر هغې پورې د الله په امان